درنو ملګرو السلام علیکم د پښتو ګرامر یو بل ټولګي ته ښه راغلی. موږ تاسو نن په یو بل موضوع ویل چې دا ډېره مهمه موضوع ده او تر ډېره پورې زموږ یو شمېر محصلین د دغو توکو په بېلښت کې له ستونزې سره مخ کېږي. راځئ چې په دې پوه شو چې ټاکونکي یا ټاکندویان چې په انګلیسي کې ډیټرماینرز بولي د دغو د پېژندنې هغه لارې چارې څه دي، ټاکونکي څه دي، کومې برخې پکې شاملېږي او موږ څنګه کولی شو چې په یوه نحوي چاپېریال کې ټاکونکی یا ټاکندوی یا ټاکونکی وپېژنو. ملګرو، ټاکونکي یا ټاکندویان هغه مورفولوژیکي جوړښتونه دي یا هغه مورفیمونه دي چې له یو اسم نه وړاندې راځي، یعنې مخکې د اسم نه راځي او دغه اسم یا عامه جانبۍ د یو اسم موږ ته روښانه کوي. یا په بل عبارت وایو چې ټاکونکي هغه خپلواک مورفیمونه دي یا د نومیزې ډلې هغه خپلواک مورفیمونه دي چې دا له یو اسم نه وړاندې راځي او دغه اسم محدودوي. په دې کې تاسې ضمایر هم استعمالولی شئ، په دې کې تاسې عددونه هم استعمالولی شئ او په دې کې ورته دې کې ښایي صفتونه هم وکارول شي. زه په نوبت تاسو ته د ټاکونکو بېلګې وایم، خو ګورئ یو شی تاسو تل یاد وساتئ چې موږ تاسې که چېرته مثلا ضمیر وي، صفت وي، عدد وي یا دې ته ورته نور څه وي، دا به موږ که د ټاکونکي په حیث کارو نو د دې سره باید خپله مرجع ذکر شي. که مرجع ذکر نه شي دا نو بیا ټاکونکی نه شي کېدلی. په سر کې موږ د عدد بحث کوو. عدد یعنی عدد څنګه د یو ټاکونکي دنده ساتل شي. صحیح؟ عدد موږ په دوو برخو ویشو. عددونه یو څرګند شمېرې او بل ناڅرګند شمېرې. له څرګندو شمېرو نه هدف دا دی چې هغه د کوم توک چې دا شمېرې ورته کارول کېږي په دې کې به هغه شمېر به معلوم وي. مثلا زه یو بېلګه درته لیکم، وایم چې په کوټه کې لس سړي ناست دي. دغه لس د سړي د اسم لپاره ټاکونکی دی، یعنی دغه لس چې و دی دا سړي وټاکل، یعنې شمېرې معلومې کړې، دې ته څه وایي؟ ټاکندوی وایي. همدارنګه د مثلا کېدای شي زه تاسو یو څو بېلګې نورې ولیکم چې تاسې له ستونزې سره پکې مخ نه شئ. مثلا د یوې بلې بېلګې په اساس زه لس دانې قلمونه لرم. دغه لس دانې د قلمونو لپاره چې دي ښه اصلا زموږ هدف دلته د دغه شمېر نوم نه دی. دا د قلمونو لپاره چې دي، قلمونو لپاره دا ټاکونکی ګرځي، دې ته وایي څرګند شمېرې. راځو یوې بلې برخې ته چې ناڅرګندې شمېرې دي. ناڅرګندې شمېرې ناڅرګندې شمېرونه هدف دا دی چې دا به داسې ټاکونکي وي چې هغه مرجع چې ده مرجع به یعنې د مرجع شمېر به نه وي معلوم. مثلا زه وایم چې ځینې کسان رانه خفه دي. دا ځینې د ناڅرګندو شمېرو ښکارندوی دی او دا ټاکونکی هم دی د څه لپاره؟ د کسانو لپاره. ځینې کسان رانه خفه دي. یا مثلا د ځینو په ځای باندې یو شمېر لیکم، یو شمېر کسان رانه خفه دي او دې ته ورته نور. دا یوه د عدد برخه چې عدد څنګه د ټاکونکو
په ډول دنده سرته رسوي. بلې ضمیرونه دي، یعنې ضمیر څنګه د ټاکونکي دنده سرته رسوي. مثلا ځینې اشاروي ضمیرونه دي، وایم چې هر کتاب زما دی، دا هغه د کتاب لپاره چې دی ټاکونکی دی. یا مثلا وایم چې دا جنۍ ژاړي، دا د جنۍ لپاره څه دی ټاکونکی دی. دې ته چې وایي دا د ارتباطي اداتو پر بنسټ اوس وبخښئ د ارتباطي ضمایرو پر بنسټ د ټاکونکو رامنځته کېدل. بل ملکي ضمیرونه دي، ملکي ضمیرونه هم د ټاکونکي دنده سرته رسوي. مثلا تاسې به په دغه پخوانیو دا به په ځینو لهجو کې دي، په پخوانیو کې پخوا وختونو کې په یو شمېر راډیوګانو کې ما مولیدلي دي، تاسې به مولیدلي. مثلا موږ به ویلي چې زما احمد سلامونه ومنئ. دلته به دا زما د احمد لپاره چې ټاکونکی و، که څه هم په ګرامري لحاظ دا درست ترکیب نه دی یا درست نحوي چاپېریال نه دی، ستونزې لري. ولې یوازې ونه چې زما سلامونه ومنئ. خو په یو شمېر لهجو دا شته او زموږ ځینې ژورنالستان اوس هم کاروي، او په پخوانیو کې به ما دا اورېدل چې وبه ویلې چې زما فلاني سلامونه ومنئ. نو دا کوم ضمیر دی؟ ملکي ضمیر دی. د څه شي لپاره او دلته چې شوی دی ټاکونکی ګرځېدلی. که چېرته دا احمد ترې لرې کړو بیا دا ضمیر دی، خو که احمد بیا دا مرجع ورسره وي نو بیا دا څه دی؟ دا بیا ملکي ټاکونکی دی. یا کېدای شي چې یو بل په جمع حالت کې به وکاروو. زه مثلا وایم چې هغه زموږ کتابونه راوړل. زموږ د کتابونو لپاره څه شو؟ ټاکونکی شو. دا د ملکي ضمیرونو برخه. یو بله برخه د ملکي اشتراکي ضمایرو ده. ملکي اشتراکي ضمیرونه هدف دا چې یعنې هم ملکیت وښیي او هم د ښځې او نر دپاره یو ډول وکارول شي. دا هم د ټاکونکي په حیث کارول کېږي. مثلا وایم چې زه خپل ځان ځوروم. دا خپل د څه شي لپاره؟ د دغه ځان لپاره ټاکونکی یا ډیټرماینر دی. یا مثلا په یو بل اصطلاح مثلا زه وایم چې احمد خپل کور ته لاړ. دغه خپل اشتراکي ضمیر د کور لپاره چې شو ټاکونکی شو. نو دې ته چې وایي ډیټرماینر. بله برخه د استفهامي ضمایرو ده. استفهامي ضمایرو کې هم یعنې پوښتنیزو ضمایرو کې که چېرته مرجع ورسره ذکر شوه نو هغه ضمیر په ټاکونکي بدلېږي. لکه وایم کومه جنۍ خاندي. دا کومه د جنۍ لپاره څه دی؟ ټاکونکی دی، ځکه چې دا جنۍ ورسره مرجع ده او دغه مرجع د کومه له ضمیر سره یو ځای شوه، دی ټاکونکی شو او دی ټاکل شوی توب شو. که دا په نارینه حالت اړوند نو کوم هلک خاندي او دې ته ورته نور. بل زموږ سره مبهم ضمایر دي. مبهم ضمایر هغه ضمایر دي چې دا د مبهم څیز نوم اسم پدیدې لپاره وکارول شي، خو که چېرته مرجع ورسره ذکر شي دا ټاکونکی ګرځي. وایم چې بل هلک راغی. دا بل دا مبهم ضمیر دی، خو که چې مرجع ورسره ذکر شوه دا ټاکونکی وګرځېده. کېدای شي تاسې یو شمېر نورو ټاکونکو سره هم مخ شئ، ښایي په صفتي حالت کې وي، ښایي په یو شمېر نورو برخو کې وي. نو د لا تفصیل لپاره تاسو کولی شئ چې پښتو ژبدود ولولئ. دا اوس تاسې نننی درس که چېرې زموږ نورې ویډیوګانې غواړئ وګورئ نو د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زرپاڼې فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او همدارنګه زما فیسبوک اکاونټ فالو کړئ. مننه.